خوست کې د خوړو او درملو ملي ادارې امریت د پرانیستو یادو مراسمو کې د اړونده ادارې چارواکو پر ګډون سربیره د خوست د بېلابېلو ادارو مسؤلینو او استازو ګډون کړی و. د یادې ادارې مسؤلینو په ټولو سوداګرو غږ وکړ چې له بې کیفیته خوراکي توکو او درملو له خرڅلاو کلکه ډډه وکړي او په خبره یې سرغړونکي به یې له قانوني چلند سره مخ شي. موږ یو خو په عموم کې مرکزي لابراتوار په کابل کې لرو چې د درملو او خوړو دی او 3 لابراتوارونه چې دي په جلال آباد، کندهار او هرات کې د خوراکي توکو د کنټرول د غذایي توکو د کیفیت د کنټرول لابراتوار لرو. نو انشاءالله زموږ 8 نور لابراتوارونه په نظر کې دي چې په ولایتو کې جوړ کړو چې دغه څه به یو جمله په خوست ولایت کې موږ د خوړو د کیفیت د کنټرول لابراتوار. بل خوا له اړوندو سوداګرو هم غوښتنه کیږي چې د بې کیفیته او پر تاریخ تیرو خوراکي توکو او درملو له واردولو او خرڅلاو ډډه وکړي. الحمدلله دا بو انشاءالله العزیز میگه آقا ویگده و میاغا انتظاری نرکموی چې میگ بو کبل تا یو ماغا لگل مواد یا غذایی مواد یا دوایی چې په میاشت بینوی ویس بدول تا زر کیږي او انشاءالله العزیز کوالټي به زر تمنی. موږ بار د مرکزی دولت څخه غوښتنه کړې ده چې موږ ته لابراتوار جوړ کړي په خوست کې. که چېرته په خوست کې لابراتوار نه وي دلته به صرف دغه تفکیک وشي چې مقصد په مارکیټ کې کوم درمل رغول دي په هغه صورت کې چې دوی څارنه وکړي. که چېرته څارنه ونه شي امریت معنا نه. په خوست کې د خوړو او درملو ملي ادارې ولایتي څانګه داسې مهال پرانیستل کیږي چې په تېر کې د هېواد په ګوټ کې له بې کیفیته خوراکي توکو او درملو څخه پراخو شکایتونو شتون درلود. ورته مهال عام ولس له اړونده ادارې غوښتنه کوي چې په اړونده برخه کې جدي څارنه پیل کړي او په دې سره د ولس باور خپل کړي.